پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دور ته کړی و یا الله د عمر سینا د خیری نه پوکا کا او د اسلام نه ډکا کا دغه رنګ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام درو د خپل لوس د عمر بن خطاب رضی الله تعالی په سینا باندې وویل چې کله د اسلام وروړ هغه الفاظ د ضرب صدر عمر بيده حين اسلم 3 مرات چې کله عمر بن خطاب رضی الله تعالی اسلام وروړ بیا په ان بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام درو لوس د په سینا باندې وویل او دغه د وی ورته وکړه اللهم اخرج ما في صدره من غل یا الله د عمر په زړه کې چې کیم د په سینا کې چې کیم خړای دی یا الله هغه ټول خړای ختم کا او ابدله ایمانا او دغه په ایمان باندې بدل دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام درو ورته کړی دو نو څومره خوش نصیب انسان دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دته په اسلام وروړل باندې دغه د وکړه چې یا الله د دغ سینا د دغ زړه د ایمان نه ډکه د زړه نه غند او د زړه نه خړای د مکمل صفک